الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. نن منتاسطا د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتونه درس وړاندې کوو. دا درس د سنن ترمذی څخه دی. د سنن ترمذی د ابواب الصلات 155 باب دی. مقصد الباب او خلاصه د باب دا ده چې په اذان باندې اجرت او مزدوری اخیستل دا جایز نه دي. امام ترمذی باب تړلې دی او د عثمان ابن ابي عاص رضی الله عنه روایت په دې باب کې راوړی دی چې عثمان ابن ابي عاص فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما توصیت وکړله چې ان اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. وکړه چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته رسولم د فرض یو عمل. عثمان ابن عاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په طائف باندې عامل مقرر کړو. وکړه چې زه رسولم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اخري وصیت دا وکړل چې ان اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. ځان د فارم مؤذن منتخب کو وټاکا، خدا سے مؤذن چې عوض ناخلی، ځکه دا عبادت دی، په عبادت باندې اخیستل د عوض دا ناروا دي. لیکن ابن حبان یو باب تړلی دی چې دا باب خلاصه دا ده چې اذان باندې اجرت اخیستل جایز دي، رخصت دی پدې کې. او پای کې د ابي محذور رضی الله عنه حدیث راوړی. ابي محذورای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اذان اخذلم، کله چې د اذان نه فارغ شو ما ته یو بټوه راکړل، یو امینه راکړل چې پای کې سپین زرو. نو دې حدیث نه معلومیږي جواز چې کوم روایت د ابي محذور رضی الله عنه دی دا نه جواز معلومیږي. امام نسائی هغه روایت ذکر کړی دی او ابن حبان راوړی دی. امام شوکانی دا تطبیق کوي بیان الحدیثین چې یو اجرت او عوض اخیستل دی په اذان باندې مشروط، چې ته ور سره وټاکې چې زه اذان کوم په دې شرط باندې چې عوض او معاوضه راکوي، به جایز نه دی. یو بدون شرط عوض اخیستل دی، معاوضه اخیستل دی. یو سړی اذان کوي د حکومت او دولت د طرف نه هغه ته معاوضه ملاویږي، په دې کې ممانعت نشته. بعد طور تحفه او هدیه ده، دغه سره همدردی او تعاون دی، نه دی کې سباق وبا نشته. نو حدیث دا ابي محذور رضی الله عنه حمل دی په دې باندې چې بلا شرط ای بلا عوض ای، او دا حدیث حمل دی په دې باندې چې کله عوض مقرر کړی شي مشروط وګرځول شي، شرط وګرځول شي، په دې کې نبیا جائز نه ده. بلا شرط چې کوم دی جواز لري، د حکومت د طرف نه یا د قوم د طرف نه یا د یو شخص د طرف نه مؤذن ته پازان باندې څور کوي شي، خو مؤذن به دا شرط کوي نه، بلا شرط جواز لري. باب ما جاء في كراهية ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا. باب دې بیان دا حدیث کې شراغلی دي چې مکروه دی اخستل مؤذن لره پازان باندې اجرن عوض معاظم. وبي قال حدثنا حناد حدثنا ابو زبيد. د امام ترمذی استاد دی حناد استاد ابو زید. امام ترمذی د خپل استاد نه نقل کوي چې حناد نقل کوي د ابو زبید نه. ابو زبید نوم دی عبصر بن قاسم، چاغه نقل کوي د اشعث نه، اشعث نقل کوي د حسن نه، حسن نقل کوي د عثمان ابي عاص نه. حسن مراد حسن بصری مراد دی. قال عثمان ابي عاص وی ان من اخر ما اهد الي، یقینا اخری هغه خبران چې وصیت وکما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم، اخری خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کله زیر سوتولم طائف تام ان اتخذ مؤذنا انس مؤذن لرا لا ياخذ على اذانه اجرا. دس مؤذن اوټا کا مقرر کا چې پازان باندې اجرت معاوضه ناخلی، عوض او معاوضه پازان باندې ناخلی، دا مکروه ده. دارنګي په اذان کې اقامت اوم داخل دي، سرنګي چې اذان باندې عوض اخیستل جایز نه دي، په اقامت باندې هم عوض اخیستل جایز نه دي. دا مسلک دی د امام ابو حنیفه رحمه الله او دارنګي نور علماء. امام مالک رحمه الله فرمایي لا باس باخذ الاجر على ذلك، و په اذان باندې اجرت اخیستل په دې کې اس قسم باق نشته. کتاب الام کې امام شافعی قول له احب ان يكون المؤذنون محبوب ما تدادا او غره ما تدادا چې مؤذنین
متطوعین وي د اخلاص نه کار واخلي چې بغیر د عوض نه بغیر د لالچ نه اذان کوي. البته د عوامو د طرف نه د سره څه ښېګړې وسانات وکړي شي یا د دولت او د حکومت د طرف نه د سره څه ښېګړې وسانات کېږي هغه اخیستلی شي پای کې باک نشته. لکه څرنګه چې امام شوکاني خبره موږ ذکر کړله د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې 4 لا یؤخذ علیهن اجر، 4 چیزونه دي چې پای باندې معاوضه اخیستل پکار نه دي. الاذان یو اذان دی، قرات القرآن لوستل د قرآن دی، والمقاسم او تقسیم دی د خلکو ممنځ کې د میراث، والقضاء او په قضا باندې. عبدالله بن مسعود فرمایي چې 4 چیزونه دي چې پای باندې عوض نشي اخیستلی، اذان، قرات القرآن، مقاسم او قضا او فیصلې چې پای باندې فیصله او قضا کولی شي. قاضي د وخت هغه په قضاوت باندې عوض او معاوضه نه اخلي. البته د حکومت او دولت طرف نه د فرض مقرر کړی شي نه جایز د بيد د فارم. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح، حدیث حسن او صحیح عمل کړل په دې باندې اهل علم کریهو مکروه ګڼل دی ان یاخذ المؤذن چوالی مؤذن علی الاذان فازان باندې اجر عوض، واستحبوا للمؤذن و خبره مؤذن لره دادا ان يحتسب في اذانه چې نیت د ثواب کی بخبل اذان کې چې کوم اذان کوي د الله د رضا د فارغ کی چې د الله رضا اخلاص هغه مقصد وي، ثواب مقصد وګرځول شي. دا رنګ امامت مسلم د سیده چې امامت بغیر د عوض او بغیر د اجرت فکار دی چې په باندې اجرت او پیسې وانه خستلی شي. البته تبرعا چې خلک د سره څه ښېګړه کوي څه احسان کوي نو بیا جائزه ده. حسن بصری وی اخشى الله تكون صلاته خالصه لله، وی هغه خلک چې پازان باندې اجرت او عوض اخلي و ما سره خطر یره د دې خبرې د کېدې شي چې موږ د الله د رضا لپاره نشي، د الله د رضا لپاره موجود نشي، اخلاص پکې را نشي. زه ویریږم اسنه چې د دې منځونو کې اخلاص خراب نشي، د الله د رضا لپاره دا بنشي. نه په امامت باندې اجرت اخیستل علماو قول کراهت کړي چې مکروه ده. خو البته هغه امام چې هغه 15 وخت په جمع کې حاضر دی، تعلیم د قرآن او د سنت هم کوي او ماشومانو ته هم تعلیم ورکوي جماعت کې، نو بیا پکار دا چې په تعلیم په سلسله کې دغه د پاره معاوضه مقرر کړل شي، دغه د پاره عوض مقرر کړل شي. ځکه چې عمر رضی الله عنه معلمینو د پاره معاوضه مقرر کړو. نسب رای کې راځي، نسب رای کې امام زرعی لیکي چې عمر رضی الله عنه چې کوم معلمینو ماشومانو ته تعلیم د قرآن ورکولو، تعلیم د حدیث کولو، نو عمر رضی الله عنه د بیت المال د طرف نه دغه د فارم معاوضه ټاکلې او عوض ټاکلې. نه دا رنګ هغه امام چې هغه مشغول دی بخدمت القرآن و بخدمت الحدیث، مشغول دی په خدمت د قرآن کې په خدمت د حدیثو کې، هغه شپه ورځ قرآن ته ورکړی دا، تعلیم الناس ته ورکړی دا چې خلکو تعلیم د دین کوي، تعلیم د قرآن او د سنت کوي. نه خلکو د پاره پکار دی چې دا د فارم معاوضه وټاکي، ځکه چې هغه خپل کارو کسب ته وزګار نه دی او شپه ورځ د ماشومانو په تعلیم کې هغه وخت مصروف کړی دی، مشغول ساتلی دی. د دې وجنه ابن العربي لیکي چې الصحيح جواز اخذ الاجره على الاذان والصلاه والقضاء وجميع الاعمال الدينيه. الصحيح جواز اخذ الاجره على الاذان والصلاه والقضاء وجميع الاعمال الدينيه. صحیح خبره ده چې جائز دی اجرت اخیستل په اذان باندې، موز باندې، قضا باندې، وجميع الاعمال الدينيه، په تمام اعمال دینیو باندې. خو د ابن العربي د قول مقصد دا دی چې یو سړی 15 وخته د اذان پابند، 15 وخته د جمع پابند، امامت پابند، د قضاوت پابند، دارنګه تعلیم او تدریس کوي، نه داغه د پاره جواز اشته دی چې اجرت والیم، ځکه چې هغه بل کارو کسب ته وزګار نه دی، بل کارو کسب ته هغه وزګار نه دی. په دې وجه باندې نو ابن العربي دا خبر نقل کړی دا، خو خبر بهترینه ده امام شوکانی ده. البته تعلیم القرآن په تعلیم د حدیث باندې اجرت اخیستل بل اتفاق جایز دي، د کې ممانعت نشته. اثار من الصحابه موجود دي په تعلیم د قرآن او په تعلیم د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، په تعلیم د اسلامی کتب باندې، په تعلیم د اعمال دینیو باندې جواز لري. باب ما جاء
ما یقول الرجل اذا اذن المؤذن من الدعاء. مقصد د دې باب دا دی چې کله د مؤذن اذان سړی واوري نه کوم دعا به کوي. د مؤذن اذان یې واورېدلو نه کوم دعا به کوي. دا نه حدیث کې راځي چې کله انسان د مؤذن اذان یې واورېدو نو وایي وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خو ظاهر دا ده چې کله مؤذن تشهد وایي اشهد ان لا اله الا الله وایي او تی واورې نو ته به دا دعا کې چې وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له دا به کې. با ما جا باب دی بیان داسه کې یقول الرجل چې وایي سړی اذا اذن المؤذن کله چې واوري اذان د مؤذن من الدعاء د دعا نام. وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا ليس. امام ترمذی حدیث نقل کړي د قتيبة نه نقل کړي د ليس نه نقل کړي د حکیم بن عبد الله بن قيس نام. هغه نقل کړي د عمرو بن سعد نه نقل کړي د سعد بن وقاص نام. هغه نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن قال فرمای من قال چاچور حين يسمع المؤذن کله چې واوري د اذان د مؤذن سی ول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. خود دین معلومیږي چې دا په هغه وخت کې وایي چې کله مؤذن وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نتبه چارنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. زګوای ور کوم د خبرې چې نشته اقدار د عبادت او د بندګۍ سوا د الله نه ایواز الله د لا شریک له چې د الله د پاره برخه والا نشته. وان محمد عبده ورسوله گوای ور کوم د خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندو پیغمبر دی. رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. رضیت بالله ربا راضی ما په دې خبر باندې چې الله زما رب دی محمد صلی الله علیه وسلم رسولن پیغمبر دی وبالاسلام دین او اسلام دین او قانون دی. اسلام د تمام مسلمانانو دین او قانون دی او ضابطه حیات ده د تمام د ژوند او د زندګۍ یو ضابطه ده اسلام. وبالاسلام دینن اسلام قانون ته بغاړک دی دا مطلب شوم زه په دې خوشاله ما چې زه به اسلام قانون ته غاړک دم. الله او د الله پیغمبر چې سوې زبا ټول منم د الله حکمونه د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات او ارشادات به منم. نو غفر له ذنبه ما پر شید تذنبه گناونه ددم. ظاهر دا چې دینه مراد صغیر دی غفر له ذنبه گناونه ته ماشویم. جمهور قول دا چې دینه مراد صغیر مراد دی ځکه قانوني کلی دا دی چې ګناونه دو قسم دي یو واړه ګناونه دي بل غټ ګناونه دي. غټ ګناونه هغه په توبې سره الله معاف کوي چې انسان داغه نه توبه وباسي. اما چې صغائر دي هغه واړه ګناونه رب العالمین په نیکو اعمال سره معاف کوي ځکه د حسنات او د نیکو اعمالو په وجه باندې بدی ختميږي. یو انسان جرم وکړلو غټ واړه ګناه وکړل چې موجب د حد نه د واجبون کې د حد نه ده ناغه نه سمدستی داغه پس رسل نیک عمل وکړلو د الله ذکر وکړلو منځ وکړلو قرآن تلاوت وکړو چا سره خېګړه وکړلم صدقه ورکړه رب العالمین دا ګناه ختمي. اما چې کله انسان نه غټه ګناونه وکړل شي غټ ګناونه شر د معافرت داغه د پاره توبه د انسان بداغه نه توبه وباسي ځکه بعض حدیثو کې قید راغلی د عزتونه بتل کبائر کلا چې ډډه وکړل شي د لوی ګناونو نه صغائر او واړه ګناونه الله معاف کوي په نیکو اعمالو سره. نه ظاهر دا چې غفر له ذنبونه مراد صغائر دي. د بعض علماء تحقیق دا دی چې دلته دا مطلق راغلی دی غفر له ذنبه مطلق راغلی دی ما بغل شي د ګناونه ده نه کوم ځای کې چې اطلاق او عموم راغلی دی نه دلته کې مراد صغائر او کبائر دوه مراد دي. واړه ګناونه به ته هم الله معاف کوي غټ ګناونه به ته هم الله معاف کوي. اشاره د دیتا چې کله مؤذن اذان کوي مؤذن وی اشهد ان لا اله الا الله نو ته وایي چې وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. دوایا کله چې تا دا کلمه ویلا رب العالمین بتا ته ګناونه معاف کړي. ظاهر دا چې صغائر او کبائر دواړه واړه او لوی. امام ترمذی و هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. باب منه آخر دا باب دې په منزله د فصل دی د جزئی د باب اول نه به منزله د فصل دی د باب اول نه. مقصد هم د حدیث دا دی چې کله مؤذن دا ځان نه فارغ کړلی شي نه او یو سره دا کلمه وي چې اللهم رب هذه الدعوه التامه
والصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذي وعدتهم نا الا حلت له شفاء يوم القيامة. یو سړی د مؤذن اذان واورېدو کله چې مؤذن د اذان نه فارغ کړلی شي او بیا د هغې نه وروستو دا کلمه ووایي چې مؤذن فارغ شي اللهم رب هذه دعوت التامه نه د پاره شفاعت د نبی صلی الله علیه وسلم واجب کړلی شولو د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت د پاره واجب کړلی شولو. باب د منه د دین آخر بل وبي قال حدثنا محمد بن سالم بن العسكري البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة. امام ترمذي استاذ د محمد بن سهيل بن عسكري البغدادي او ابراهيم بن يعقوب دا دوړوي حدثنا علي بن عياش الحمصي حدیث بیان کړی د مونږ ته علي بن عياش حمصي او حدیث بیان کړی د مونږ ته شعيب بن حمزه او حدیث بیان کړی مونږ ته محمد بن منقدر هغه نقل کړي د جابر بن عبد الله نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر بن عبد الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال چاچور حين يسمع النداء کله چې واوري دا اذان دا کلمه وکړه چې اللهم رب هذه دعوت التامه دا دعا او دا ذکر به الک انسان چې کله مؤذن فرض اذان نه فارغ شي دا د کوم ځای معلومیږي چې مؤذن کله فارغ شي د فرض اذان نه به بداوي دا معلومیږي د روایت د مسلم نام عبد الله ابن عمرو بن عاص روایت د امام مسلم نقل کړی دی دا معلومیږي د روایت د عبد الله ابن عمرو بن عاص روایت د معلومیږي چې امام مسلم نقل کړی دی کتاب الصلاة کې حدیث دی قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی او وی تاسو هغه کلمات چې مؤذن وی به درود وی په ما باندې به وغواړئ دا لانا زما د فار وسیلت نزدیوالم ثم صلی الله للوسیله وغواړئ زما د فار د الله نه نزدیوالم نو د هغې روایت نه دا معلومیږي چې دا به ویلی شي چې کله مؤذن د اذان نه فارغ کړی شي اللهم رب هذه دعوت التامه اللهم کې دا میم دا عوض دی یا الله اے رب دغه دعوت تامه د فرام رب هذه دعوت التامه رب منصوب علی النداء اے رب د دې دعوت فرا دعوت مراد الفاظ د اذان مراد دي چې په دې کې دعوت د خلکو ته چې راشي د الله عبادت او د الله بندګۍ تراشي. حافظ ابن حجر لیکي چې مراد د دعوت نه دعوت توحید مراد ده لکه سورته رعد کې الله فرمایي له دعوت الحق د الله د پاره را بلل دي رښتینی نو دعوت نه مراد څه مراد ده یا دعوت مراد ده مراد د دعوت نه هغه الفاظ د اذان چې پای کې دعوت ده خلکو ته راشي د الله عبادت او د الله بندګۍ ته حي على الصلاه حي على الصلاه اغه الفاظ د اذان چې پای کې دعوت شغل کو دام دا عینی دا خبره کړی دا شرح د بخاری دا. حافظ ابن حجر اغه چې مراد د دعوت نن ته کې دعوت توحید دی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله دا ټول دعوت دی الله ډیر لوی دی حقدار د عبادت او د بندګۍ دی دا الله نه غیر سو حقدار د عبادت او د بندګۍ نشته له دعوت الحق دا الله را بلل دی حق او رښتینی التامه دعوت دا مقید په قید د التامه سره حس دعوت چې فور دعوت دیم د کې اشاره ده دیتا چې د توحید دعوت فور ده تر ورځ د قیامت پورې هغه فور دعوت دیم هر چې شرک دی هغه ناقص دعوت دیم توحید دعوت د سیده چې قیامت پورې پای کې تغییر او تبديل نشي راتللم تر قیامت پورې باغ باقی ویم وصلاه القائمه اغه منذ القائمه چا مشدم چې پای کې هم تغییر او تبديل نشي راتللم تر څو پرې چې اسمانونو زمکه موجود وي دا منذ به هم ثابت او موجود وي د کې نسخ نشي راتلل د کې تغییر او تبديل نشي راتللم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین داسې دین دی چې منسوخ کیږي نه دا داسې دین دی چې په دې کې تغییر او تبديل نشي راتللم رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې دنیا آبادی د اسمانونو زمکه موجود وي دا به اگر کو د مخالفین ډیر دي او د مخالفینو کوشش هم دا دی چې د الله دین ختم کی د الله دین محو کی لیتبعوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون غواړي دا مشرکان
چې د الله رڼا ختم کی، د الله دین ختم کی، خو الله خپل دین پوره کوي. اگر کو د مشرک خو خوي او کو نوي، الله خپل دین پوره کوي. والصلاة القائمه، هغه منځو چې همیشه د چپای کې نسخ نشي راتللم. یا الله ورکه محمد صلی الله علیه وسلم ته الوسیلتا نزدې والم. الوسیله وسیله نس مراد دی، پروید د مسلم کې راځي فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. روایت دی د عبد الله ابن عمر، مسلم نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وسیله تفصیل په خپل کړی دی، وضاحت په خپل کړی دی. فإنها منزلة في الجنة، دا یو مقام او مرتبه د جنت کې. لا تنبغي، نه د مناسب دا الا لعبد من عباد الله، مگر یو بنده لرا د بندگانو د الله نام. اسوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. والفضیلتا غروالم، فضیلت مراد هغه مرتبه مراد دا چې اوچته مرتبه ده، بل مرتبه ده وسیله. وابعثه مقاما محمودا، ولی یا الله دل را غزه ته چاغه استایل شوی دی، دغه صفاتونه کړی شوی دي. الذي وعدته، چې تا وعده کړی دی سره، تا سره وعده کړی دا دنه مراد څه جنت دی. مقام محمود نه جنت مراد دی. په روایت د بحقی کو سره دا زیادت هم راغلی دی، انک لا تخلف الميعاد، یقینا ته خلاف نه کې د خپل وعده نه. د بعضی علماء رای دادا چې الذي وعدته مراد جنت دی، مراد جنت. لیکن دا اکثر محدثین رای دادا چې الذي وعدته مقام محمود مراد شفاعت الکبرى، د پاره د حساب د کتاب چې مخلوق په میدان حشر کې تنگړل شي. بخاری کی روایت راځي، ګود روایت دی. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم با الله ته شفاعت او سفارش وکي د پاره د حساب د خلقو، چې الله دا مخلوق ډیر تنگ شوی دی، د سره حساب او کتابو کې نه الله به مخلوق سره حساب او کتاب شروع کړي. او دا شفاعت کبرى دا حق د نبی صلی الله علیه وسلم دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق. نو مراد د مقام محمود نه شفاعت الکبرى مراد یا جنت مراد. الا حلت له شفاعت یوم القیامه، مگر ثابت شو د پاره شفاعت فرض د قیامت کې. چا چې دا کلمات اویل نو داغه د پاره زما شفاعت ثابت او لازم کړل شولم، زب داغه شفاعت او سپارش کوم. بعض خلک دلته کې یو بل زیادت هم کوي، و درجه الرفیعه، دغه زیادت ثابت نه دی. انک لا تخلف الميعاد زیادت ثابت دی، بحقی کې دا زیادت اشتام، لیکن و درجه الرفیعه دغه زیادت ثابت نه دی. امام ترمذی و حدیث جابر حدیث حسن غریب من حدیث محمد المنکدر لا نعلم احد رواه، چې نقل کړی دی شعیب بن ابي حمزه، غیر نقل کړی د محمد المنکدر نه. ابو حمزه نوم دی دینار. با ما جاء في ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، د حدیث کې د باب کې امام ترمذی ترغیب ورکړي چې کله انسان دعا غواړي د اغه کې دعا د پاره د انسان د پاره پکار ده، شاید کې دعا قبل دلی شي. دا ډېر مواضع دي. یو موضع داغه مواضعونه دادا چې الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، چې کله انسان دعا وغواړي په منځ د اذان او د اقامت ترمنځ، الله بده دي انسان دعا قبلې. بعض روایتونه د انس کې راځي، لکه امام سیوطی په جامع صغیر کې ذکر کړی دی چې الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب، الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب، دعا کول په منځ د اذان او د اقامت کې مستجابونه قبول کړل شوی دي. خو په شرط د دې چې تمام ارکان الدعاء، آداب الدعاء، شرایط الدعاء موجود کړل شي. اوس یو سړی وایي چې ما خو ډېر دعاګانې وغوښتلې، د اذان او د اقامت ترمنځ ما ډېرې دعاګانې غوښتلې دي، خو تر اوسه پورې زما یو دعا نه ده قبوله کړل شوې. د هغې جواب دا دی کیدای شي چې هغه دعا چې کومه طریقه وي په طریقه نه کړل شوې، ارکانو د دعا کې یا په آداب دعا کې یا په شرایط دعا کې نقصان کړل شوی. نه پکار دا چې خپل ځان دې ملامت کی، فلا یلوم الا نفسه، خپل نفس دې ملامت کی، دا نه چې الله د انسان دعا قبلې. باب ما جاء فی ان دعا، باب دې بیان دې کې چې دعا لا يرد نشرت کېدل بین الاذان والاقامه، بین اذان او اقامت کې. وبي قال حدثنا محمد بن غيلان حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد ابو نعيم قالوا حدثنا سفيان. د امام ترمذی استاد محمد غیلان هغه وایي چې حدیث بیان کړی متوکل و عبد الرزاق و ابو احمد ابو نعیم قالو دی وایي حدیث بیان کړی سفیان هغه نقل کړي د زید العمینه
هغه نقل کې د ابي یاس معاويه ابن قرنا، هغه نقل کې د انس مالک نه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، دعا نشرت کېدل په من د اذان او د اقامت کې. امام ترمذی حدیث دار حدیث حسن دی، نقل کړی د ابو اسحاق حمدانی د برید ابي مریم ناغه نقل کړي د انس ناغه نقل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم مثل هذا په شان د دې مذکور حدیث الباب. باب ما جاء کم فرض الله على عباده من الصلوات، الله په بندگانو باندې څومره منځونه فرض کړی دي. حدیث د بخاری مسلم کې راځي فرض الله على امتي 50 صلاتا. ابتدا کې الله په ليله المعراج کې پښپد معراج کې په نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې 50 منځونه الله فرض کړیو. په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله 50 منځونه فرض کړیو. خو بیا نبی صلی الله علیه وسلم د رب العالمین بار بار مطالبه وکړه، درخواست وکړي چې یا رب العالمین زما امت ډیر کمزور ضعیف دی، دا عبادت 50 منځونه ورځ کې نشي کولای، حتی چې 50 ته خبر راورسېدله. خدا 50 منځونو اجر او ثواب د 50 منځونو برابر دی. د 50 یو منځ دا د 10 منځونو برابر، چې مسلمان او مؤمن او انسان به 50 منځونه کوي. خدا الله احسان تو ګورا، الله بوله د 50 منځونو اجر او ثواب ورکوي. نبا ما جاکم فرض الله على عباده من الصلوات، باب دې پدې کې چې څومره منځونه الله فرض کړی دي په بندگانو باندې، څومره منځونه الله په بندگانو باندې فرض کړی دي. وبي قال حدثنا محمد بن النسافوري، حدیث بیان کړی موږ ته محمد ابن یحیی النسابوری چې دا د امام ترمذی استاد دی. وبي قال حدثنا، په دې مذکور سره حدیث بیان کړی موږ ته محمد ابن یحیی نسابوری. حدیث ذکر کوي د عبدالرزاق ناغه وی اخبرنا معمر، خبر راغله موږ د معمر هغه نقل کوي د زهری نقل کوي د انس بن مالک نه قال دا وی فرضت علی النبي صلی الله علیه وسلم لیلة اسری بی، فرض کړل شو په نبی صلی الله علیه وسلم د شپې چې کله بوت لري شو بر اسمانونو ته بوتلو شو پای باندې بر اسمانونو ته 50 منځونه ثم نقصت به کمال وکړل شو پای کې حتا جعلت 5 تر دې چې پاد کړل شو لاغه 15 منځونه 15 کمیدل هغه خبره 15 تر اورسیدله. ثم نودي يا محمد، به आवाज وکړل شو یا محمد انه خن شان داد لا يبدل القول لديام، نشي بدلدل فیصله چې ما سره دام، هغه فیصله کې تغییر او تبديل نشي راتله. وان لك بهذه الخمس 50، یقینا استاد پارام پدې 15 منځونو سره اجر او ثواب د 50 منځونو دي. 15 کا اجر او ثواب به ملاويږي تا د 50 دا د الله احسان دی د امت سره. وقال في الباب دي باب کې روایت د عبادة بن صامت او دارنګي طلحه بن عبيد الله او د ابي ذر او د ابي قدام مالك بن صعصعان او د ابي سعيد خدري رضي الله عنه. امام ترمذي وی حدیث انس حدیث حسن صحیح غریب. باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، امام ترمذی حدیث ذکر کوي چې دا متعلق د فضیلت د 5 منځونو سره. خلاصه د حدیث دا ده چې کله انسان 5 منځونه وکي او د جمعې منځ وکي تر بلې جمعې پورې دنه چې کوم ګناونه واړه شوي وي، یو منځ تر بل منځ پورې د یوې جمعې نه تر بل جمعې پورې چې د انسان نه کوم ګناونه شوي رب العالمین د مانځه په ذریعه باندې الله معاف کوي، د جمعې په ذریعه باندې الله معاف کوي. نو وبي قال حدثنا علي بن حجر، امام ترمذي استاد علي بن حجر او اخبرنا اسماعيل بن جعفر، خبر اغلى اسماعيل جعفر نقل كده علي ابن عبد الرحمن، علي ابن عبد الرحمن نقل كده فلار عبد الرحمن اغه نقل كده ابو هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل الصلوات الخمس منزنا 15 والجمعه الى الجمعه، یوې جمعې منځ تر بلې جمعې د منځ پورې کفارات لما بینهن، دا کفاره ده د هغه څه دپاره چې په منځ د دې منځونو کې د انسان نه کوم خطا نه وکړلی شي. ما لم تغشل کبایر، تر څو پورې چې مبتلا کړلی شوی نه وي انسان په کبایرو کې. ما لم تغشل کبایر، تر څو پورې چې مبتلا کړی شوی نه وخت کړی شوی انسان نه په کبیره کې. امام نووي د دې حدیث مطلب ذکر کړی دی. مقصد د حدیث دا دی چې الله انسان ته صغایر معاف کوي په حسنات او په نیکو اعمالو سره.
لیکن کبایر الله نه ماف کوي په نیکو اعمالو سره. البته تخفیف آسانتیا په کې راتلی شي، خو کبایر چې ماف کوي الله په توبې سره انسان به د هغې نه توبه وباسي. په روایت د مسلم کې سره دا زیادت هم دی: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. یو رمضان تر بل رمضان فورم دا تکفیر راولی د ګناونو، محو کېدل راولی د ګناونو، ختمېدل راولی د ګناونو. یو انسان د دې میاشت روژه ونیو، د رمضان د میاشتې روژه ونیوله، د دې رمضان نه نیولې تر بل رمضان پورې، که دې انسان نه واړه واړه ګناونه کېږي، رب العالمین د رمضان او د روژې په ذریعه باندې هغه معاف کوي. خو د دې دا مطلب نه دی چې انسان د ګناونو له زور ورکوي او جرأت د کوي په ګناونو باندې. په دې کې د رب العالمین احسان ښېګړه بیان کړلی شوله د مخلوق سره، چې الله دومره محسن ذات دی چې د مانځه په ذریعه باندې، د روژې په ذریعه باندې، د نیکو اعمالو په ذریعه باندې بیم انسان ته ګناونه الله معاف کوي. خو جرأت په کار نه دی. دا مذهب د اهل سنت والجماعه چې واړه ګناونه الله په نیکو اعمالو سره معاف کوي او غټ ګناونه الله په توبې سره معاف کیږي. یا د الله رحمت یا د الله فضل چاته ورسیږي، د الله رحمت او د الله فضل چاته ورسېدلو الله ته ګناونه معاف کوي. په دې باب کې روایت د جابر او د انس نه او د حنظله اسیدی نه امام ترمذی و حدیث د ابو هريره حدیث حسن او صحیح دی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل الجماعة. اول سبقنا مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تحفه او لوی ډالۍ چې سلام دی هغه فش کول او تقدیم کول غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې پروګرام نوم دی نبوي ملغلرې، کتاب دی سنن ترمذی 140 نمبر باب. د دې باب مناسبت او تعلق د مخکې سره دا دی. مخکې باب کې فضیلت او غوراواله د 5 منځونو ثابت کړل شو. کم انسان چې 5 منځونه خپل وخت باندې ادا کی، په اخلاص او په عاجزۍ سره او په تواضع سره ادا کی، نو یو منځ نه تر بل منځ پورې چې د انسان څومره ګناونه کړي رب العالمین معاف کوي. دا منځونه په دې سره تکفیرات او سیئات راځي. تکفیر او سیئات په دې سره کیږي، یعنی په منځونو په وجه باندې رب العالمین مؤمن او مسلمان ته ګناونه معاف کوي. دا د الله فضل دی، د الله رحم دی په مخلوق باندې. انسان عاجز دی، کمزور دی، نفس اماره بسو سره دی، ناکاره نفس انسان سره دی، دغه رنګ شیطان ور سره دی او ماحول مشته. په دې درې وړو جالونو کې انسان رابند دی، نو کله ترنه تقصیرات او ګناونه وکړلی شي، د الله حکم د نه مات کړلی شي. خو الله د هغې دپاره یو لاره او ذریعه ګتلې ده چې ای بنده کله د نه ګناه وکړلی شي نو نیک عملونه وکړه. ګناه دې وکړه لمونځ وکړه، الله ته د مانځه فوج باندې ګناه معاف کوي. صدقه خیرات ورکړه، بل نیک عمل وکړه، رب العالمین تا ته ګناه معاف کوي. دا د الله فضل دی، د الله رحم دی په مخلوق باندې چې هر قسم لارې د مسلمان او د مؤمن دپاره ګتلې ده چې هغې باندې اسانتیا او سهولت راشي. مخکې باب کې دا ثابت شوه چې کوم انسان 5 منځونو باندې همیشوالی او دوام وکړي، رکوع، سجده، قومه، جلسه ښه پوره ادا کړي، مونځ په خپل وخت ادا کړي، او دا یقین وساتي چې دا د الله د طرف نه یو فریضه ده، یو حکم دی په ما باندې فرض کړی شوی دخل الجنه. دا انسان به رب العالمین جنت ته داخلوي. خو چې دا مونځ کوي، عبادت کوي، په دې عقیدې کوي چې دا د الله یو حکم دی او دا الله فریضه ده په ما باندې، په اخلاص سره ادا کوي، بوج نه ګڼي، ذمہواری وګڼي انسان، بوج نه. د الله عبادت او د الله بندگی به ذمہواری ګڼي چې دا یو ذمہواری ده، یو امانت دی د الله د طرف نه د ما سره. د امانت پوره ادا کول غواړي او د کې د خیانت نه ځان ساتل او بچاو غواړي. په دې عقیده باندې انسان منځ وکړي، الله جنت ته بوځي، الله جنت ته داخلوي. د الله فضل ته وګوره، د الله رحم وګوره. الله څومره مشفق ذات دی مخلوق باندې چې 5 منځونو باندې انسان پابندي وکړه، الله جنت ته بوځي. په دې باب کې فضیلت ذکر کوي د جمع د مانځه، غوروال ذکر کوي د جمع د مانځه. په دې باب کې 2 قسم روایتونه دي. یو قسم روایتونه دا دي چې په جمع منځ باندې الله 25 درجه اجر او ثواب ورکوي. دویم قسم روایت دا دی چې امام ترمذی راوړی دی په اول سر د باب کې
چې مونځ په جمع سره ادا کړلی شي نه د هغې غوروالی د هغې فضیلت په هغې مونځ باندې چې یوازې ادا کړلی شي 20 درجې دی. ظاهر کې د حدیثو په منځ کې یو قسم تعارض دی، خو د دواړو حدیثونو مطلب او مقصد دا دی چې په جمع باندې مونځ کول افضلیت او غوروالی ډېر دی. 20 درجې دی یا 25 درجې دی. الله انسان له اجر او ثواب ورکوي. خو د احادیثو کې په اعتبار د ظاهر سره تعارض دی، یو کې 25 راځي بلکې 20 درجې راځي. امام نووي د دې دوړو حدیثونو په منځ کې یو تطبیق کړی دی. یو تطبیق امام نووي دا کړی دی چې د دوړو حدیثو کې منځ کې څه منافات او څه تعارض نشته، تناقض نشته. ذکر د قلیل دا نه نفي کوي کثیر لره، عدد قلیل منافي د عدد کثیر سره نه وي. لږ شمیر دا منافي نه دی د ډېر شمیر سره. او مفهوم عدد په دې د جمهور اصولین باندې معتبر هم نه دی، مفهوم عدد د اعتبار نشته. یو ځای رسول الله 25 درجې ذکر کړي، بل رسول الله 20 درجې ذکر کړي. دا لږ عدد منافي نه دی د ډېر عدد سره، هیڅ منافات نه لري. دویم تطبیق دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره خبره چې کوله د وحی مطابق به وه. رسول الله د ځان نه ده کړې چې کله به ورته الله وحی وکړله د پیغمبر بیان خبرې صحابو ته، ملګرو ته، دوستانو ته وکړلو چې وحی به ورته نه ورغلي، خبر به نه ورکولو. اول وحی وکړلی شوله چې نبي صلی الله علیه وسلم ته چې د جمع منځ په یوازې منځ باندې 25 درجې غوروالی لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وکړو شوه چې 20 درجې ثواب لري. نه اول خبر د 25 ته ورکړلو، بیا د هغې نه وروسته خبر د 20 ته ورکړلو، څه منافات نه وي. دریم تطبیق دا کړی دی چې د اختلاف په احادیثو کې راغلی دی د وجې د اختلاف د منځ کوونکو نه دی. د بعضې کسانو منځ 25 درجې اجر ثواب لري، د بعضې 20 درجې اجر او ثواب لري. دا اختلاف ولې پیدا کیږي چې د بعضې کسانو منځ 25 درجې دی، بعضې منځ 20 درجې دی. دا اختلاف ولې پیدا کیږي؟ دې اختلاف دپاره وجه څه او توجیه څه ده؟ دا ده ځینې کسانو منځ کې خشوع عاجزي ډېر وي، ځینو کې کم وي. ځینو کې کثرت د جماعت وي، په غټه جمع کې انسان منځ وکړي، بل انسان په وړه جمع کې منځ وکړي. دارنګې کله کله یو سړی دینداره امام، تقوادار امام، پرزرګ امام پسې منځ وکړي، او بعضې داسې امام وي چې تقوا پکې کمه وي، دینداري پکې کمه وي. کله کله تباعد د مکان د روالي د مکان هم ملحوظ کړلی شي. یو سړی کور د جومات نه لرې دی، مونځ ته رالی او جمع کې شریک شو، 20 درجې دی. یو سړی جومات ته کور نږدې دی، رالی او جمع کې شریک شو، نه 25 درجې دی. کله کله دا تطبیق دا اختلاف ما د وجه د اختلاف د مکان او د لرېوالي د ځای نه پیدا کېږي. مکان کې هم اختلافات د وجې نه راځي. خو خلاصه د دې سبق دا ده چې جمع منځ فضیلت او غوروالی په یوازې منځ باندې ډېر دی. 25 درجې یا 20 درجې اجر لري. مثلا یو سړی بالفرض که یو سړی دیړي وکړي 1 روپۍ ورته میلاویږي، بل ځای کې دړۍ باندې 20 روپۍ میلاویږي. هر څو دا کوشش کوي چې زه هغه ځای ته لاړ شم چې ما 20 روپۍ میلاو شي، په ځای د 1 روپۍ باندې سړي ته 20 یا 25 روپۍ میلاویږي او بل ځای کې تا ته 1 روپۍ میلاویږي. نو د نفس تقاضا هم دا ده، ذهنیت هم دا دی چې سړی هغه ته لاړ شي چې 25 روپۍ میلاویږي یا 20 روپۍ میلاویږي، نه هغه ځای ته چې هر ته 1 روپۍ میلاویږي. نو دغه رنګې جمع سره منځ کول، با جماعت منځ کول، دیندار امام پسې منځ کول، غټ جمع کې ځان شریک کول 20 درجې 25 درجې اجر لري. یوازې منځ کول 1 درجه اجر او ثواب لري. باب ما جاء فی فضل الجماعه، باب دې په بیان دا څه کې چې راغلی دی فضیلت د جمع کې، په فضل الجماعه، فضیلت د جمع کې، په غوروالي د جمع کې. وابي قال حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. د امام ترمذی استاذ دی په دې حدیث کې حناد، هغه نقل کوي د عبد نقل کوي د عبید الله ابن عمر، انا نقل کوي د نافع نقل ابن عمر نام. رسول الله فرمایي صلاة الجماعة منذ د جمع تفضلو زیتیږي په اعتبار د اجر او د ثواب سره. تفضل معنا تزيد فی الثواب، منذ د جمع زیتیږي په اجر او ثواب کې را صلاة الرجل وحده، په منځ سړي چې یوازې ادا کوي، وحده معنا منفردن چې یوازې ادا کوي، ب27 درجه 20 درجې 20 درجې اجر او ثواب لري. دا غوروالی په اعتبار د اجر او د ثواب سره دی.
وفي الباب فدي باب کې روایت ده عبد الله ابن مسعود، د ابي ابن كعب، د معاذ ابن جبلنا، د ابي سعيد او د ابو هريره او د انس بن مالک نام. امام ترمذی حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، حدیث ابن عمر حدیث حسن او صحیح دی. بخاری مسلم ذکر کړی ها کذا روا نافع دارنګ نقل کوي نافع د عبد الله ابن عمر نه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده، زیتوال لري فضیلت او غروال لري صلاة الجميع منز د جمع على صلاة الرجل په منز سړي واده یوازې بسم 20 درجه 20 درجه غروال لري. امام ترمذی وی وعام من رواه النبي صلی الله علیه وسلم، عام هغه چا چې نقل کړی نبی صلی الله علیه وسلم انما قالوا هغه وی 25 الا ابن عمر، مگر روایت ابن عمر چا کې راځي بسم 20. خدا روایت هم قابل قبول دی، هغه روایت هم قابل قبول دی. نو چونکې اختلاف په اعتبار د ظاهر سره په حدیثو کې راغلی او تطبیق مې مخکې وکړل تاسو ته چې یو کې وی 25 درجه دی بل کې 20 درجه دی، نو دا تعارض ظاهر کې معلومیږي دا اختلاف نو هغه تطبیق مخکې وکړل شو. وبي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، د امام ترمذی استاد په دې کې اسحاق بن موسى انصاري، دا استاد معن استاد مالك استاد ابن شهاب الزهري نقل کوي سعيد بن المسيب عن ابي هريره، سعيد بن المسيب نقل کوي د ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله فرمایلی ان صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. رسول الله فرمای یقینا منذ سړی فی الجماعت په جمع کې تزيد زیتیږي په دې بار د اجر د ثواب را صلاتی په منځ دی وازم 25 درجه جزءا په معنا د درجتن، ځکه بعض روایتونو کې درجتن راغلي دي، بعضو کې ضعفا راغلي دي، بعضو کې صلاتن دي، خو مقصد او مراد د دې د تفنن فی العبارت وي، خو مقصد او مراد یو دی چې منځ د جمع دا غروال لري په منځ ایواز 25 درجه. امام ترمذی وهذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فيه من يسمع النداء فلا يجيب، د حدیث کې زورونه دا دمکی دا هغه کسانو ته چې هغه د جمع منځ اذان اوري او شرکت په مانځ کې نه کوي، هغه کسانو ته د باب کې زورونه دا. حدیثو د باب مقصد دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان وکړلی شي او د اقامت د مانځ د فاره وکړلی شي او خلق په مانځ کې شریک نکړلی شي، نه زماز رو دا غواړي چې زه څه حکم وکم څه ځوانانو ته چې لرګي راجمع کوي به زه لاړ شم هغې خلکو کورونو پسې چې هغې جمع کې شرکت نه دی کړی چې هغې باندې کورونه وسوځم هغه خلک هم وسوځم ثم احرق على اقوام. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا زه راشم هغې خلکو کورونو ته چې هغې مانځه نه پاتې شوي دي بلا عذره چې کورونه یې ورباندې وسوځم. ظاهر د حدیث دلیل دی په دې خبران دی منځ د جمع دا فرض دی او فرض عین دی، په هر شخص باندې فرض او عین دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت زورونه او دمکی ورکړي دا خلکو ته چې هغې د جمع په مانځه کې شرکت نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما زړه غواړي چې دا خلکو کورونه وسوځم. او نبی صلی الله علیه وسلم ډیر مشفق هم دی او ډیر مهربان هم دی، سره د دغه مشفق شخص نه داسې الفاظ د خولې نه ووتل نه دا دلیل د فرضیت دی چې منځ د جمع دا فرض دی. فرض اکثر حنفیو او مالکیو مشهور قول دا دی چې دا سنت مؤکد دی او دا حدیث محمول دی په زورونه باندې. تقریبا د حدیث کې علماو لس توجیهات ذکر کړي دي نه زیات، خو ظاهره توجیه دا ده چې حدیث محمول دی په زجر او زورونه باندې او په دمکې باندې د حدیث ختم شوی حمل د حقیقت مراد نه دی. خو لیکن صحیح قول دا دی چې منځ د جمع دا واجب دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرد د سنت مؤکد باندې داسې دمکی نه ورکوي او داسې یره نه ورکوي مخلوق د الله ته چې زه د خلکو کورونه وسوځم. اوس په دې ځینې کې ذهني اشکال دی دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ولې د داسې خلکو کورونه ونه سوځل چې هغه د جمع مانځه نه فاتح کړلی شي وو؟ د هغې جواب بل حدیث کې راځي. مسند امام احمد هغه روایت نقل کړی د ابو هريره رضی الله عنه نه لولا ما في البيوت من النساء والذريه لاقمت صلاه العشاء وامرت فتياني يحرقون. لولا ما في البيوت من النساء والذريه، کو چیرې په دې کورونو کې زنانه بې ګناه نه وې، ماشومان بې ګناه نه وې،
او ما منځ د ماخستن کړی وی، حکم به مې کړی وی سالکانو ځوانانو ته چې اور راوړی وی دیو کورونه سوځولی وی چې ولې دیو په جمع مانځه کې شرکت نه کوي. خو چون کې په دې وجه باندې دیو خلکو کورونه بچ فاتې کړلی شو چې په دغې کورونو کې زنانه دي بېګناه، ماشومان دي بېګناه، نو په دې وجه باندې دا فاتې کړی شو. ظاهر د حدیث دا دی چې مونځ د جمع واجب دی، او دا قول دی د ډېرو محدثینو علماو چې مونځ د جمع دا واجب او فرض دی. لکه دا قول دی د امام احمد ابن حنبل، امام اوزعی، ابو ثور، ابن خزیمه المنذری، ابن حبان، حتی چې بعض علماو جمع مونځ شرط ګرځولی لپاره د صحت د مونځ. د بعض علماو رای او تحقیق دا دی، لکه داود ظاهری رای دا ده په جمع سره مونځ کول دا شرط دی لپاره د صحت د مونځ. کم انسان چې په جمع سره مونځ ونه کړلو نه د مونځ ونه شو، دا رای ده د داود ظاهری. خو ظاهر د حدیث دلالت کوي په وجوب باندې، ځکه په دې معنی کې ډېره حدیث راغلي دي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من صلاة من قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليه بالجماعة فإنما يأكل ذئب القاثية. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کلی کې 3 کسان دي یا یو باندې کې 3 کسان وي او هغه په شریک باندې مونځ د جمع نه کوي مگر شیطان پای باندې مسلط کیږي، شیطان گمراه کوي، تباہ کوي. شیطان دغه په حال باندې خوشاله دی چې د جمع مانځونه محروم کړل شو. فعليك بالجماع، لازم دی په تاسو باندې جماعت چې جماعت سره یوځای شي د جمع سره منځو کوي. یقینا شر مخوري هغه بزه چې د جماعت نه جدا شوي وي، هغه بزه خوري چې هغه د جماعت نه جدای. نه د حدیث مقصد هم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه خلک چې جمع کې منځ کې شرکت نه کوي هغه باندې شیطان مسلط کیږي، شیطان تباہ کوي او هلاک کوي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سمع المنادي فلم يمنع من اتباع عذر قال وما العذر قال خوف او مرض. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اگر کو حدیث باندې علماو کلام کړی هغه انسان چې आवाज د مؤذن واوري او دا جمع تلاړ نشي بغیر د عذر نه، عذر یا ویره د دشمن د یا بیماری ده د مونږ نشي قبل دلغه مونږ د کړی دی. نه دین صراحتا معلومه کړل شولا رای د داود ظاهری، ځکه داود ظاهری رای اداو مسلک داو چې د جمع مونږ دا شرط دی د پاره د صحت، جماعت مونږ دا شرط دی د پاره د صحت د مونږ. کو په جمع سره مونږ نه کړل شي نو مونږ نه کیږي، لکه د حدیث دلیل دی باندې. خو چون کې د حدیث باندې کلام کړل علماء چې دا حدیث سندن په دې کې ضعف او کمزورواله موجود دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عام منافقین بم دا جرأت نشو کولای چې هغه به د جمع مانځونه فاتح کړلی شو. منافقین بم پابندي د جمع مانځ کوله. نه د ټولو حدیثو خلاصه ونه چول دا شو چې جمع مونځ دا فرض او واجب دی، فرض او وجوب لعینه دی، پار چا باندې واجب دی چې بلا عذر د انسان نه فوت نه کړلی شي. البته عذر لري نه دغه د فار جواز شته، خو لیکن بلا عذر د جمع مونځ پرېښودل ګناه ده. نبی صلی الله علیه وسلم سخت دمکی ورکړی خلکو ته چې هغه د جمع مونځ نه پاتې کیږي. باب ما جاء، باب د په بیان دا څه کې شراغلی فی من په بار دا چا کې یسمع النداء. ندا نه مراد ندای شرعي مراد ده، ځکه الفاظ شرعیه حمل کولی شي په معنی او شریعه باندې. ندا نه مراد اذان مراد ده چې کله واوري اذان فلا یجیب او دا قبول والے اونکی دا. دلته د اجابت نه مراد شرکت مراد ده په منځ د جمع کې. یو سړی اذان واورېدلو او د جمع په مانځ کې شریک نه کړی شنو فلا یجیب دا معنا شوله. وبي قال حدثنا حناد حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أسم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. په دې حدیث کې د امام ترمذی استاد حناد هغه نقل کوي د وکیع نقل کوي جعفر ابن برقان نه، هغه نقل کوي د یزید ابن اسم نه، هغه نقل کوي د ابو هريره عنه عن نبی صلی الله علیه وسلم قال لقد حممت. هم په معنا د پخې اراده سره راځي چې زما عزم او فهي اراده دادا، عزم می داد اراده می دادا ان امر فتیتی چې زه حکم کوم سزوانانو خپلو ته، فتیتی ځوانانو ته، فتیتی جمع د فتن، د فتن جماعت هغه خپلو ځوانانو ملګرو خپلو ته، ان یجمعو
چې راجم کې حزم الحطب اغا ګیډي د لرګوم ګیډي د لرګو راجم کې ثم مرا به حکمکم بالصلاه پودریدلو د مانځ سره فتقام منز اردولی شي ثم حرق على قوم به سوزل حکم پا قومونو باندې لا شدون الصلاه چې دی وزرین وی کړي کورونو تام پروید ابو داود کې سرداسي الفاظ راځي ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة عليهم فاحرقها عليهم ثم آتي قوما براشما قوم ته يصلون في بيوتهم چې دی منځونه کړي دي په کورونو کې ليس بهم علة بلا عذر فاحرقها عليهم چې دا کورونه ز په دی باندې وسوځم زړه مې داسې غواړي چې دی کورونه وسوځم په دی باندې دا ابو داود کې سره دا زیادت راغلی نه امام ترمذی و فی الباب په دی باب کې روایت دی د عبدالله مسعود نه چاغر نقل کړی دی امام مسلم په دی بار کې روایت دی د ابو درداء نه د ابو درداء رضی الله عنه چا نقل کړی دی مسند امام احمد کې ابو داود نسائی او امام نووي چې اسناده صحیح سند دی بالکل صحیح دی ابن عباس روایت دی ابن عباس نام چاغر نقل کړی دی ابو داود نقل کړی هو لیکن په حدیث باندې کلام شتا دارنګ د معاذ بن انس او د جابر نه روایت د معاذ بن انس او جابر او قیلی نقل کړی دی فضعفاء کې امام ترمذی و فی الباب په دې باب کې روایت دی د عبدالله مسعود او د ابي درداء او د ابن عباس او د معاذ بن انس او جابر نه امام ترمذی و حدیث ابي هريره حدیث حسن صحیح امام ترمذی درجه د حدیث بیان کړل امام ترمذی چې حدیث د ابو هريره حدیث حسن او صحیح دی وقد روي عن غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم قد روي روایت کړی شوی دی عن غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ډیر ګڼ کسانو د رسول الله د ملګرو انهم قالو چې صحابه فرمایي من سمع النداء چا واورید اذان د مؤذن فلم يجب قبول والونه کړو یعنی شریک نشو په جمع په ماند کې دغه انسان شریک نشو په جمع ماند کې فلا صلات له منذ دې اون شو فلا صلات له منذ اون کړل شو فتو د صحابهم دا او د قول د صحابونم وجوب معلومیږي فرضیت معلومیږي چې من سمع النداء چا اذان واوریدل فلم يجب قبول والونه فلا صلات له منذ اون شو وقال بعض اهل العلم بعض علماء هذا التغليظ والتشديد و دې حدیث مقصد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زړه می غواړي چې هغه خلکو کورونه اوسزم چې منځونه کې شرکت نه کړي و دا حمل دی هاذا دا حمل دی په تغلیظ او تشدید باندې ان دا قول د صحابه په ظاهر باندې حول نه دی انهم قالو نو وی بعض علم وی هاذا چې دا قول د صحابه چې چا اذان واوریدل او جمع مانځ کې شرکت نه کړي منځ نه کیږي نه دا قول د صحابه حمل دی علی التغلیظ او تشدید پس اخوالی باندې مقصود به دی کې دم کیدا او سخت خبره کول دی ولا رخصت لاحد فی ترک الجماعه نشته د اجازه یو کزرا په پرې خدول د جماعت کې لا من عذر مگر د عذر د وجنه پرې خدل شي انسان معذور دی یا د دشمنانو خطر او اراده یا بل مشکلات انسان لري په خو باندې شل دی نشي تللم یا د مارو د لړم او خطر ده د لیوانو خطر ده قسم خطرات دی خټي ډېر شوی دی باران وریږي او یا انسان د بدن نه ډېر دروند او ډېر چاق دی جمع تتللی نشي دا اسباب دی خټي ډېر شوی دی باران دی یا سخت سیل او طوفان لګیږي نو د دې د وجنه به جمع منځ پر خدای شي یا امام خلاف سنت طریقه باندې منځ کوي هغه امام د جماعت چې کوم دی هغه منځ کوي په خلاف سنت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه باندې منځ نه کوي ندا یو قسم عذر دی د پرغدل لپاره قال مجاهد و سئل ابن عباس تفوز رشد ابن عباس نه عن رجل فبارد سړی کې يصوم النهار ويقوم الليل هغه سړی چې د ورځې روزه نیسي ويقوم الليل او د شپې منځ کې تهجد کوي لا يشهد جمعه ولا جماعه د جمع مانځ کې شرکت نه کوي او د جمعې په مانځ کې هم شرکت نه کوي نه جمع مانځ ترازی نه د جمعې مانځ ترازی د انسان په باره کې د عبد الله ابن عباس نه تفوس کړل شو چې د انسان حال بسي قال عبد الله ابن عباس ولحو في النار دا په جهنم کې قال حدثنا بذلك حناد حدثنا المحارب مع ليس المجاهدين قال ومعنى الحديث معنى د حدیث دادا الله يشهد الجماعه والجمعه رغبه عنها واستخفافا بحقهن وتهاونا بها حاضرین کې د جمع مانځ ترابط نه چې اعراض کوي دا غینا و استخفافا بحقها او حق د سپګړي جمع منځ
او د جمع او د جماعت منځو ته سپخکاره کېږي، څه پروايي نه ساتي او سستی راغلی وه په دې باندې، او په دې کې سستی او نارسوالي د وجه نه، د سستۍ د وجه نه، د نارسوالي د وجه نه بل څه عذر شرعي نشته دی، د هغې د وجه نه د جمع منځ پرېږدي، نه دا انسان به جهنم کې وي بلا عذره، عذر د شرعي نشته. جمع منځ د سپخکارۍ، جمع منځ د سپخکاره کېږي، د کسالت او د سستۍ د وجه نه ته د جمع منځ پرېږدي، نه دا انسان با په النار. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبدالله ابن عباس فرمایي چې وفي النار، دا په جهنم کې وي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فتوا دا چې وهو فی النار. سبحانک اللهم اشهد ان لا اله الا انت واستغفرک واتوب الیک.